که مې عاشق د ګل بدنې ګورو چې څومره ته تورزنې زه د جامه او ته مې تنې که ته رښتیا په ما مینې د ګودر غاړه اجاره واخلم. نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات، مینه، محبتونه او ښه ساعتونه مو ومنئ. خپرونه د ادبي پاڼه او زه یم ستاسو خپل ملګری نواز خان دلسوز. په دې تمه، په دې هیله چې ښه به یې، روغ به یې او د ژوند په ښو شیبو کې به یې. قدرمنو، زموږ د پروګرام مقصد د پښتو ادب د شاعرانو ملګرو سره ناسته ده. د هغوی سره د هغوی په ژوند او فن خبرې کول دي او شعرونه تیورو. نو په همدې اساس نن یو ځل بیا راغلي یو جمعه ګل خاطر صاحب سره مرکه راجوړه کړې. د ډېرو ملګرو په غوښتنه راغلي یو چې خاطر صاحب سره مرکه وکړئ. نن مو یو ځل بیا د خاطر صاحب سره مرکه راجوړه کړې ده. نو خاطر صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې ډېر زیاته هرکلی او مینه وایم. مننه نواز خان دلسوز صاحب له تاسو نه چې موږ ته په پروګرام کې یو ځل بیا وخت راکړو. مننه ستاسو له مینوالو نه چې موږ دومره په شوق ورسره مننه. خاطر صاحب تاسو سره مو دې نه مخکې یو مرکه کړې وه، په هغې کې خپله پېژندګلوونه وشوې. نو مینوالو سره لنډه شان پېژندګلوي وه. ولې نو نوم مې جمعه ګل، تخلص مې خاطر، پلار نوم رحمت الله. د اکوړي له سیمې سره تعلق ساتو، په اصل کې د افغانستان د سیمې او فی الحال مو زندګي د اکوړي په للمه کې هم تېرېږي. ډېره ښه ده. دا راته ووایه چې پروګرام کې به راسره څه شریک یې؟ پروګرام کې خو به لومبی درته یو څو شعرونه ووایم او بیا به درته یو نظم در سره شریک کړم. درد یم که ټپه یمه خو ښه یمه، درد یم که ټپه یمه خو ښه یمه، تا نه بغیر څه یمه خو نه یمه. مننه. درد یم که ټپه یمه خو ښه یمه، تا نه بغیر څه یمه خو نه یمه. غم وایي راځي په ما تېرېږي به، غم وایي راځي په ما تېرېږي به، زه په محبت کې مدرسه یمه. مننه. غم وایي راځي په ما تېرېږي به، زه په محبت کې مدرسه یمه. جوړې ارادې دي بلواګانو ته، جوړې ارادې دي بلواګانو ته، کلي کې به ته او که زه یمه. مننه. زه به په هغې دنیا خوښي لرم، زه به په هغې دنیا خوښي لرم، ډک له ګناهونو تر ویښته یمه. مننه. زه به په هغې دنیا خوښي لرم، ډک له ګناهونو تر ویښته یمه. قدر مې خاطره نشته تا سره، قدر مې خاطره نشته تا سره، سترګو ته کژل یمه رانجه یمه. دا یو شعر دی عبدالله احساس صاحب ته ډالۍ وي چې ستا له وجې مې د زړه دنیا ورانېږي که نه، چې ستا له وجې مې د زړه دنیا ورانېږي که نه. د جانان غمه زوروره نن د زور ګورمه، خفه خفه را باندې تیر شه په شا مه راګوره، خفه خفه را باندې تیر شه په شا مه راګوره، په کوڅه تیر شه مروره نن د زور ګورمه. مننه. او ما اورېدلي دي د لرې مسافر راولي، ما اورېدلي دي د لرې مسافر راولي، لویه اختره بختوره نن د زور ګورمه. مننه. مننه. ما اورېدلي دي د لرې مسافر راولي، لویه اختره بختوره نن د زور ګورمه. او د دنیا ټول غمونه یو خوا تا بل خوا کومه، د دنیا ټول غمونه یو خوا تا بل خوا کومه، د خاطر غمه معتبره نن د زور ګورمه. نور بس اورو خاطر صاحب. یو بل شعر به درته ووایم چې نه کنه ایثار یمه راګیر یمه، نه کنه ایثار یمه راګیر یمه، سم دم دې تړلی په زنځیر یمه. راشه په کلار بشي په لار بشي، راشه په کلار بشي په لار بشي، راشه وظیفه درکړمه پیر یمه. مننه. راشه په کلار بشي په لار بشي، راشه وظیفه درکړمه پیر یمه. او راج به په یو بل د شفقت کوو، راج به په یو بل د شفقت کوو، ته مې شه بادشاه زه د وزیر یمه. او کلکه عقیده مې په تقدیر شته ده، کلکه عقیده مې په تقدیر شته ده، چا ویل منکر زه له تقدیر یمه. کلکه عقیده مې په تقدیر شته ده، چا ویل منکر زه له تقدیر
او یو بل نظم دی چې ژوند امانت وګڼه. خیر لږ غلطي کېږي، لومبنی نظم ژوند امانت وګڼه، مرګ حقیقت وګڼه، نیستي پیغور مه ګڼه، ظلم یو زور مه ګڼه. نیستي پیغور مه ګڼه، ظلم یو زور مه ګڼه. د سوال یاري مه کوه، سوال خو بیخي مه کوه. د سوال یاري مه کوه، سوال خو بیخي مه کوه. بغض کینه مه کوه، غلا او نشه مه کوه. د خان بنګلې څه کوې، لوړې رتبې څه کوې، تر څادر خپې غځوه نورې قصې څه کوې. مننه. د خان بنګلې څه کوې، لوړې رتبې څه کوې، تر څادر خپې غځوه نورې قصې څه کوې. د لاس خواري ښه شی ده، کار مزدوري ښه شی ده، چې کال نیم کال یې وکړي مسافري ښه شی ده. د لاس خواري ښه شی ده، کار مزدوري ښه شی ده، چې کال نیم کال یې وکړي مسافري ښه شی ده. بچیه ځان خوار نه کړې، ګوره ایمان خوار نه کړې. د ځان دښمن چې نشي، د مور ارمان خوار نه کړې. بچیه ځان خوار نه کړې، ګوره ایمان خوار نه کړې. د ځان دښمن چې نشي، د مور ارمان خوار نه کړې. نشه د ځان تباهي، د ایمان تباهي. له دې نه ځان وساته، د ارمان تباهي. نشه د ځان تباهي، د ارمان تباهي. له دې نه ځان وساته، د انسان تباهي. نشه نیستي زیږوي، دا تباهي زیږوي. ځواني په اور سیزل وي، ابس خواري زیږوي. یو ټپیزه ده چې که مې عاشق د ګل بدنې، ګورو چې څومره ته تورزنې. زه د جامه او ته مې تنې، که ته رښتیا په ما مینې. د ګودر غاړه اجاره واخلم. یو غزل را سره شریک کړي. غزل به درته ووایم چې ما ته معلومه ده چې څه به غواړي. ما ته معلومه ده چې څه به غواړي، زړه به غواړي هغه چې ما له خدای نه غواړي، نور څه به غواړي. ما ته معلومه ده چې څه به غواړي، زړه به غواړي هغه چې ما له خدای نه غواړي، نور څه به غواړي. سوال او زاری به دې بس نه وي که خدای کوله. سوال او زاری به دې بس نه وي که خدای کوله. هغه به یار شي خو زړګیه لږ خواږه به غواړي. مننه. او هغه تر دغې محبت لیونی کړی دی چې هغه تر دغې محبت لیونی کړی دی چې کلی ګاونډ به اشنا غواړي خو ړانده به غواړي. مننه. هغه تر دغې محبت لیونی کړی دی چې کلی ګاونډ به اشنا غواړي خو ړانده به غواړي. په نیمه شپه د ډېرو لوړو دیوالو له پاسه، په نیمه شپه له ډېرو لوړو دیوالو د پاسه هغه راځي خو په دې شرط یو څو واړه به غواړي. د دې لپاره چې د سترګو جنګ مزه پیدا کړي، د دې لپاره چې د سترګو جنګ مزه پیدا کړي. ریبار وایي څه غواړي، معلومه ده رانجه به غواړي. او دیدن د سر په بدله شوی د سر په بیه، دیدن د سر په بدله شوی د سر په بیه. ستا کاته څه غواړي، له وره پورې درتله به غواړي. مننه. دیدن د سر په بدله شوی د سر په بیه. ستا کاته څه غواړي، له وره پورې درتله به غواړي. او خاطره ډېرو تنګدستیو سره ځان عادت کا، خاطره ډېرو تنګدستیو سره ځان عادت کا. اخر به څه غواړي، د دار سر ته خاطه به غواړي. ګل خاطر صاحب په اخره کې زموږ د پیج مینوال ته څه پیغام لري؟ مینوال ته خو دغه پیغام ده چې ژوند ډېر محدود دی، په ژوند اعتبار نه ده پکار یو بل سره مینه او محبت وکړو. ډېره مننه ستانه چې تا موږ سره په پروګرام کې یو ځل بیا شرکت وکړو. ډېره زیاته مننه کوم. مننه له تاسو نه نواز خان دلسوز صاحب چې زموږ ځای ته راغلی او موږ ته پروګرام کې یو ځل بیا برخه دا و موږ سره د اکوړه خټک د سیمې د لرمې کې اوسېدونکي جمعه ګل خاطر صاحب چې تاسو یې شعرونه واورېده. هیله مند یم چې مرکه به مو خوښه شوي وي. له ما سره زما کیمرامین مشتاق پکتیاوال او دوی هم په دعاګانو کې یاد ساتئ. چېرته چې یې ښاد آباد بریالي اوسئ. د الله په امان.